السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د اکرام لودین یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د نن موضوع د هیومن سکلیټل 206 بونز یعنی د انسان د سکلیټ 206 هډوکي. په دې ویډیو کې به تاسو د هډوکي شکل، د هغو پوزیشن او د هغو نومان زده کړئ. تر ټولو مخکې اول راځو د هډوکو دندو ته. فانکشنز یا دندو کې لومړی سپورټ دی یعنی حمایه کول. هډوکي زموږ وجود حمایه کوي. که چیرې موږ وګورو کله چې موږ درېږو نو ولې نه غوځارېږو. دا د هډوکو دنده ده چې موږ سپورټ کې حمایه مو کړي تر څو غوځار نه سو. پسې راځو شیپ ته، شکل. د انسان بدن د هډوکو په واسطه شکل اخیستی دی. که چیرې تاسو یو هډور انسان وینئ نو د هغو د وجود او د عادي انسان د وجود د شکل فرق وي. د هډوکو بله دنده پروټیکشن یعنی ساتنه ده، د حیاتي غړو ساتنه. که چیرې وګورو د زړه پر شاوخوا هډوکي په منظم ډول راتاو شوي دي چې پشتۍ ورته وایي، او په سر کې هم دغسې چې جمجمه ورته وایي د مغزو ساتنه کوي یعنی پروټیکشن یې کوي. د هډوکو بله دنده موومنټ یعنی حرکت کول دي. موږ چې ځغلو، جمپ وهو، نور حرکتونه کوو، دا ټول د هډوکي په واسطه کیږي. د هډوکو په دندو کې بل سټوریج دی یعنی د کلسیم ذخیره کول. په هډوکي کې په کافي اندازه کلسیم ذخیره کیږي. او په پای کې بلډ سیل فارمیشن د وینې د حجراتو جوړښت چې دا هم په هډوکي کې دننه صورت نیسي. اوس راځو سکلیټي سیستم ته. د انسان د بدن د ټولو هډوکو جوړښت ته سکلیټي سیستم وایي، چې سکلیټي سیستم بیا پر دوو برخو دی او هغه دوه عبارت دي د اکزیل سکلیټن چې محوري سکلیټ ته وایي، اپنډیکولر سکلیټن، ضمیموي سکلیټ. چې په ټول محوري سکلیټ کې موږ 80 هډوکي لرو. نو او لومړی سکل دی یعنی د سر چې په هغه کې 8 د خپلې د دا کوپړې دي، 14 د مخ دي او 6 پاته د غوږونو دي، د وسطي غوږ. البته هر غوږ فقط د 3 هډوکو څخه جوړ دی چې دواړه غوږونه بیا 6 هډوکي کېږي. پسې راځو چست ته. په ټول چست کې 26 هډوکي دي. زموږ د بدن د غاړې څخه بیا تر نامه پورې دغه ځای ته، دغه ساحې ته چست وایي. لومړی په غاړه کې هایوید بون چې یو دی، پسې سټرنم بون دی چې د پشتۍ هغه مابینځي غټ بون، هغه غټ هډوکی، هغه ته سټرنم وایي. او پاته 24 ریبس دي. ریبس ورته وایي هغه هډوکي پشتۍ چې موږ ورته وایو، هغه د پشتۍ په شاوخوا چې ګرځېدلي دي، یو ډول هډوکي دي، نري کاږه هډوکي، هغه ته ریبس وایي. پسې راځو ورټیبریا ته. ورټیبریا دا هغه هډوکي دي کوم چې زموږ د ملا په هغه منځنۍ ساحه کې قرار لري، هغه اوږدې هډوکي چې دا هم 26 دانې دي. اوس راځو اپنډیکولر سکلیټون ته یعنی ضمیموي سکلیټ. په اپنډیکولر سکلیټون کې موږ یو سل 26 هډوکي لرو. لومړی پلویس یعنی د حوصلې هډوکي، په دې کې 2 هډوکي دي چې د هیپ بونز په نامه هم دي. پسې ایکسټریمیټیز چې موږ لاس او پښې هم ورته ویلی سو، چې دا هم پر 2 ډوله دي، اپر او لاور ایکسټریمیټیز، چې په اپر کې 4 هډوکي دي او په لاور کې 15. ښه ملګرو، اوس راځو سکل بونز. په اکزل سکلیټون کې اول لومړی سکل بونز دی چې 28 دي، چې په سکل بونز کې بیا لومړی کرینیل بونز یعنی د سر د جمجمې هډوکي چې دا 8 دي، چې د دې 8 هډوکو لپاره موږ نمونیکس استفاده کړې دي. پیسټ آف، دا پیسټ آف کې د دې ټولو نومان راځي. لومړی پی پرایټل بون، او اکسیپیټل بونز، اف فرونټل بونز، ای ایتموید بون، اس سفناید بون او ټي ټمپورل بونز. او تاسې د هر یوه هډوکي موقعیت په ډیاګرام کې په ښه ډول لیدلی شئ. په سکل بونز کې اوس راځو فیشل بونز، د مخ هډوکو ته. د دې لپاره موږ نیمونیکس لرو. لومړی وی د وومر بون دپاره، ای چې په زرغون رنګ ښودل شوی دی اډیټوري آسیکلز د غوږو هډوکي دي. آی انفیریر نیزل کونکا، ان نیزل بونز، ام مندیبلز بون چې زامه هم ورته ویلی شو، بل ام ماګزیلا بون، پی پلټاین بون، ال لیکریمل بونز او زید زایګومیټیک بونز. په اکزیل سکلیټن کې بله کټګوري چیسټ بونز دی
چې په چست بونز کې موږ 26 هډوکي لرو. یو سټرنم دی چې د پښتۍ په منځ کې دی، هغه غټ هډوکی چې تاسې په ډیاګرام کې ښه مشاهده کولی شئ. په د پښتۍ په شاوخوا چې راګرځېدلي دي. ترو لوړ د پښتۍ هغه هډوکي چې دي لوړ چې دي ترو ریبز ورته وایي، او لاندې چې دي فالس ریبز ورته وایي چې هغه 6 دي لاندې. او بل د هایوډ بون دی چې موږ په غاړه کې لرو د هډوکی. بل فلوټینګ ریبز دی چې دا بیا 4 دي چې هغه په لاندنۍ برخه کې د شا په حصه کې قرار لري. ترو ریبز چې دی هغه مستقیما د سټرنم سره رابطه لري. فالز ریب غیر مستقیم رابطه ورسره لري، او فلوټینګ ریبز چې دی هیڅ اړیکه نه ورسره لري، نو ځکه دوی په درو کټګوریو کې راځي. په دغه خاطر په اکزیل سکلیټن کې موږ پسې ورټبرل کولمز لرو چې په هغه کې 26 هډوکي دي، چې په دې کې سروایکل بونز دی چې 7 دانې دي د څټ په حصه کې د خلفي برخه کې موقعیت لري. پسې تروسیس بون دی چې دا 12 دانې دي. بیا لمبر بون چې دا 15 دانې دي. بیا وروسته سکرم هډوکی دی چې دا 1 دانه دی. او بیا کاکیکس دی چې دا هم یو هډوکی دی چې زموږ د ملا په اخرنۍ ساحه کې قرار لري، چې دا ټول هډوکي 26 دانې شوې. د سکلیټي سیستم دوهمې برخې ته راځو چې په دې کې لومړی پلیویک بون دی چې د حوصلې هډوکی ورته ویلی شو. موږ د حوصلې په هډوکي کې فقط موږ 2 هډوکي لرو. د اپینډیکولر سکلیټون یعنی زمینوي سکلیټ په دوهمه کټګوري کې اپر ایکسټریمیټیز دي. اپر ایکسټریمیټیز او لاور ایکسټریمیټیز، چې اپر ایکسټریمیټیز ته موږ د لاس هډوکي ویلی شو، او لاور ته د پښو هډوکي ویلی شو، چې یو یې 4 دي او هغه بل 15 هډوکي دي. لومړی چې دی کلاویکل دی چې دا د دواړو لاسو ده 2 دانې دي، اما په یو لاس کې 1 دانه دی. وروسته سکاپولا ده چې دا هم د دواړو لاسو ده 2 دانې دي. هیمورس دی د یو لاس ده 1 دانه، اما د دواړو لاسو ده چې سره یو ځای کو 2 هډوکي کېږي. رادیوس هم دا شان، اولنا هم دا ډول. کارپل ته راځو. کارپل د لاس بند، د لاس په بند کې موږ 8 هډوکي لرو، اما د دواړو لاسو ده 14 کېږي. وروسته میتا کارپل لاس فلنجیز 28 هډوکي دي. د دواړو لاسو هډوکي ټوټل 4 دي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د میتا کارپل او کارپل په باره کې موږ په اپر ایکسټریمیټیز کې خبرې وکړلې. اوس د کارپل هغه 8 هډوکو نومانو ته راځو. اول هډوکی چې دی هغه سکیفوید دی. بیا لونیټ، تریکویترم، پیسیفورم، تریپزویم، تریپزوید، کاپیټیټ او هیمیټ. او د میتا کارپل هډوکو نومان میتا کارپل 1، میتا کارپل 2 دغه تر 5 پورې یې فقط عدد ورسره یو ځای کوو. په اپینډیکولر سکلیټن کې موږ لاور ایکسټریمیټیز لرو. لاور ایکسټریمیټیز یعنی د پښو هډوکي ویلی شو، چې دا 18 دانې دي، چې په دې کې لومړی فیمر راځي چې په هر پښه کې 1 دانه فیمر دی چې د دواړو پښو ده 2 دي. 2 ټیبیاوي او 2 فیبولاوي، چې دا ټوټل 6 هډوکي شوه. په لوور ایکسټریمیټیز کې بل نی کیپ دی چې موږ په پښتو کې د زنګانه ټکۍ ورته وایو، هغه ګردی هډوکی چې په د دواړو پښو ده 2 هډوکي کېږي. 2 نی کیپ لرو. د هغه وروسته تارسل بونز دی چې دا ټوله 14 هډوکي دي، چې د یوې پښې تارسل بونز چې دی هغه 7 دي، چې دواړه جمع کړو د دواړو پښو ده 14 کېږي. چې په هغه 7 هډوکي دي کلکنیس دی، ټیلیس دی، یو نیویکولر، یو کیوباید او 3 نور کینوفارمز، چې ټوټل 7 هډوکي شوه او د دواړو پښو ده 14 هډوکي. بل راځو میتا تارسل بون ته چې دا د دواړو پښو ده 10 هډوکي دي، او د دواړو پښو فلنجیز چې دی هغه 28 دي، چې یعنې د هرې پښې فلنجیز 14 دي، چې د دواړو پښو ده 28 کېږي. چې په دې سره د لاور ایکسټریمیټیز 18 عدده هډوکي پوره شوه. د انسان د بدن سکلیټي سیستم دلته یو ځل بیا موږ درته واضح کړي دي. د هغو تعداد، د هغو نومان دلته په ښه ډول تاسو لیدلی شئ.